د ظاهر قدیر دویمه محکمه له کومې پایلې پرته پای ته ورسېده. قدیر 3 اونۍ وړاندې د مخدره موادو او وسلو د قاچاق په تور د امریکا په غوښتنه په کینیا کې ونیول شو. یو نوی تازه او مهم خبر د تیر نظام د لوی جرګې رئیس ظاهر قدیر د امریکا په غوښتنه باندې په کینیا کې نیول شوی ده. هغه هم په داسې حال کې چې د نوموړی د مواد مخدره او د وسلو د قاچاق په تور نیولی ده او 3 هفتې وړاندې پر ده باندې دغه حکم جاري شوی ده او دا کومه محکمه چې شوې ده دا محکمه علم بې پایلې شوې ده. نو راځئ د ده په اړه باندې دغه مرکه تر پای پورې راسره واورو. د ظاهر قدیر دویمه محکمه له کومې پایلې پرته پای ته ورسېده. قدیر 3 اونۍ وړاندې د مخدره موادو او وسلو د قاچاق په تور د امریکا په غوښتنه په کینیا کې ونیول شو. ټاکل شوې د روانې میلادي میاشتې په 14مه نیټه د کینیا محکمه امریکا ته د ظاهر قدیر د سپارلو په اړه پریکړه وکړه. د مخکني دولت د ولسي جرګې مرستیال عبدالظاهر قدیر 3 اونۍ وړاندې په کینیا کې نیول شوی و. د بي بي سي د راپور له مخې ښاغلی قدیر د پنجشنبې پر ورځ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې خپلې دویمې محکمې ته حاضر شو، خو دا محکمه یې بې له کومې پایلې پای ته ورسېده. د ښاغلي قدیر د وکیل په وینا هغه امریکا ته د مخدره توکو او وسلو په قاچاق تورن دی او امریکا ته یې د سپارل کېدو په تړاو اندېښمن دی. محکمه کولی شي چې دا غوښتنه رد کړي. په تیره بیا که موږ په دغې قضیه کې کافي اسناد وړاندې کړو، زموږ پر باور د دغې قضیې تر شا سیاسي انګیزې شته. له همدې امله غواړو چې هغه امریکا ته ونه سپارل شي. موږ باور لرو چې دا د امریکا لخوا یوه دسیسه ده چې هغه ونیسي. عبدالظاهر قدیر د امریکا په غوښتنه د کینیا په پلازمینه نایروبي کې نیول شوی دی. د هغه تر نیول کېدو وروسته د کینیا رسنیو راپور ورکړ چې امریکا له دغه هیواده غوښتي چې قدیر واشنګټن ته وسپاري. لیدونکو دا ویډیو تاسو تر پایه پورې وکتله. ظاهر قدیر څوک ده او څه کار یې کړی ده، ولې محکمه سو، په څه وجه محکمه سو. ظاهر قدیر د تیر نظام د مشرانو څخه و او بیا په کینیا کې د امریکا په غوښتنه باندې د وسلو د قاچاق او د مواد مخدره او د قاچاق په تور باندې نیول شوی ده او هغه دویمه محکمه مسوه هغه هم بې پایلې پای ته ورسېدله. نو دا معلومه نه ده چې نوموړی به څه وخت امریکا ته وسپارل شي. نو تر بل ویډیو پورې د الله په امان نور تاسو قضاوت وکړئ چې ظاهر قدیر څوک و او څه کار یې کوئ او څه دنده یې ترسره کوله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.